بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ستایش خدای راست، پروردگار عالمیان، خدایی که بی اندازه مهربان نهایت با رحم است. خداوند روز جزاست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تو را می پرستیم و خاص از تو کمک می خواهیم. اهدنا الصراط المستقیم. به ما راه راست را بنما. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. راه کسانی را که بر ایشان نعمت خویش را ارزانی کرده ای، نه راه کسانی را که مورد خشم واقع شدند و نه هم راه گمراهان. د پروګرام په دې برخه کې ټولو ګډونوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو درنو په اجازه زه غواړم چې د ښاغلي عبدالرحمن پژواک یو شعر دیکلمه کړم. البته دغه شعر یادونه کوم چې د ښاغلي پژواک د مزار په ډبره باندې هم لیکل شوی دی او د شعر عنوان دی زوی د افغانستان. مور می لور و د سپین غر، پلار می زوی و د تورغر. مور می لور و د سپین غر، پلار می زوی و د تورغر. زیم زوی د افغانستان، د مور او پلار نه یم زه. نور له ځان او له جهانه خبردار نه یم زه. دومره پویم چې مجنون یم او هوښیار نه یم زه. د وطن لیلا به هر کړم د وصال له کجاوې نه. خوب د مرګ وینم هر کله چې بیدار نه یم زه. مور می لور و د سپین غر، پلار می زوی و د تورغر. مور می لور و د سپین غر، پلار می زوی و د تورغر. زیم زوی د افغانستان، د مور او پلار نه یم زه. د څښتن فضلونه ډیر دي، خو دا لوی فضل د خدای دی چې د خلکو خدمتګار یم او بادار نه یم زه. وطندار د هر افغان یم چې له روس سره جنګیږي. د پردي د غلامانو وطندار نه یم زه. نشم عرش ته زه ختلی، د راکي د غرو له څوکو. کویشتلی په پیچومو د اسمار نه یم زه. که کشمیر او په مری کې ځان ته جوړې بنګلې کړم. نو سپېڅلی اتل زوی د ننګرهار نه یم زه. اوس چې زوړ یې ته پژواکه، د ګناه طاقت دې نشته. اوس چې زوړ یې ته پژواکه، د ګناه طاقت دې نشته. لاپې مه کوه چټي چې ګناهکار نه یم زه. ډېره زیاته مننه. څه چې شوي دي غم نه ګڼمه دا، څه به وشي ده زما سره سودا. که راضي یا ناراضي یم له پرونه، تل ویرېږمه له پیښو د فردا. په نفلونو مې محراب سوری سوری کړ، فرض سنت مې نه کړل هېڅکله ادا. ځان ګڼمه افلاطون د زمانې زه، لویه نښه د جنون مې د همدا. مساوات به لټوم په ګورستان کې، چې پکې شي برابر شاه و ګدا. د لغړ فقیر شړۍ د اخلاص راکړه، د وایز د دریا جامه ردا. د وطن باغ مې سمسور کړه لویه خدایه، چې بیا شي بلبلان په کړېدا. د خپل قام د فریادونو انعکاس یم، پژواک نه یم د پردیو د ندا. نن خوشبختانه د یو داسې لوی انسان چې په افغانستان غوندې هیواد باندې به ډېر کم په تاریخ کې لورېږي، همغه د علامه اقبال خبره ده چې نرګسونه زرګونه کاله په خپله بېنورۍ وژاړي، بیا نو له هغې نه وروسته چېرته یو ګل پکې د لیدو وړ د پام وړ پیدا شي.
زه فکر کوم چې هغه به په افغانستان غوندې هېواد کې پژواک وي. پژواک ته په ډېر درناوي سره که دا لقب سړی ورکړي چې دا د افغانستان د ډیپلوماسۍ پلار و، نو لرې به نه وي. ځکه که له وخت یاري کړې وی نو دا به د افغانستان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ په تاریخ کې تر ټولو ستره هستي وه، او همداسې وه هم. خو مثلا نن د هغه یاد هم لمانځو او د یادونو د هغه د خاطرو د هغه د خبرو د هغه له یاداشتونو نه جوړ کتاب زوی د افغانستان هم مخکتنه یې کوو. البته پښتو برخه یې چاپ شوې ده. ډېر خوشحالي ځای دی چې د هېواد ډېر لوی پوهان، ډېر درانه مشران او ډېر درانه ادیبان نن موږ سره په نننۍ غونډه کې ګډون کوي او د پژواک خاطرې، د پژواک کیسې، د پژواک لارې، د پژواک نیولې لارې او د پژواک یادونه به موږ ټول په ګډه سره نمانځو. ما سره نن په برنامه کې همکاره هم شته، شګوفه دانش زما د طلوع نیوز همکاره. هغه به تاسو ته د نن برنامې معرفي وکړي او بیا به ورو ورو د پروګرام په طرف ځو. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام بر شما هنرمندان صاحب قلم، حضور ارزشمند هر یک از شمایان را در همایش رونمایی کتاب زوید افغانستان یا فرزند افغانستان گرامی می‌داریم. بسیار تشکر. همکار خوبم سعید شنواره در این برنامه قسمه که همکارم یادآور شدن به ابراز نظرها در مورد کتاب زوید افغانستان و محتوای آن، اهمیت ترجمه آن به زبان پشتو و شناخت بیشتر از دیدگاه استاد گرامی استاد عبدالرحمن پژواک پرداخته خواهد شد. حدود 100 دقیقه این برنامه دوام خواهد کرد و مهمانان گرانقدر در این برنامه با ما هستند که ما را بیشتر کمک میکنند در شناخت بیشتر دیدگاه‌های با ارزش استاد عبدالرحمن پژواک و کتاب زوید افغانستان یا فرزند افغانستان. ناگفته نباید گذاشت که این برنامه توسط بنیاد پژواک که در رأس آن آقای فرهاد پژواک هستند راه اندازی شده و در اخیر برنامه البته پرسش‌های هم اگر مطرح شد ما خواب داشتیم در این برنامه. شما را همتون را خوش آمدید میگیم و آرزو میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی بکنین. مهمانان بسیار گرانقدر که یادآور شدم در این برنامه با ما هستند، اگرچه نیاز به این نیست که اونا را به معرفی بگیریم، همه میشناسند، اما باز هم خواستم کوتاه معرفی داشته باشم از مهمانان گرانقدر ما که در این برنامه با ما هستند و صحبت‌های ارزشمندشان را تا پایان برنامه خواهیم شنید. آقای فرهاد پژواک که دارای تحصیلات عالی در رشته علوم سیاسی هستند و محقق مسائل بین المللی، ایشان نوی استاد پژواک هستند و کتاب زوید افغانستان یا فرزند افغانستان که به صورت یادداشت‌ها خطاب به او شده نوشته شده. آقای پژواک از سالیان جوانی همدم و یاور استاد پژواک بودند و ریاست بنیاد پژواک را نیز بر عهده دارند. البته این بنیاد تا به حال شمار از آثار استاد پژواک را نشر کرده، چاپ کرده و به دسترس عموم قرار داده و در نظر داره که بقیه آثار استاد عبدالرحمن پژواک را نیز به نشر برساند. البته صحبت‌های از اونا رو در برنامه خواهیم داشت. آقای دکتر امین ترزی هم خوشبختانه با ما هستند که از خانواده سرشناس ترزی سر بلند کردن. همه با نام ترزی آشنا هستند. تاریخ افغانستان با نام ترزی گره خورده و بار بار از ترزی صحبت‌هایی شده. ایشان دارای درجه دکترای علوم هستند و از سالهای متمادی در کنار وظایف رسمیشان در مورد تاریخ و مسائل سیاسی افغانستان و منطقه نیز مطالعات زیاد را انجام دادند. ما البته در این برنامه خواستیم مهمانان را داشته باشیم که بیشتر با دیدگاه‌های
آقای پژواک آشنا هستند. دکتر نیلاب مبارز تحصیلات عالی خود را در کابل و فرانسه در رشته طب و در امریکا در کارشناسی ارشد اداره عامه با تمرکز بر مدیریت بحران و رهبری نهادهای غیر حکومتی بین المللی انجام داده و سالیان متمادی هم به حیث جراح خدمت کرده و در این برنامه با ما هستند و همچنان در سازمان‌های بین المللی کار کرده که آخرین وظیفه خانم دکتر نیلاب مبارز ریاست جمعیت سرمیاشت و مشاور ارشد فدراسیون بین المللی صلیب‌ها و هلال‌های احمر بوده است. خانم مبارز به حیث یک شخصیت برازنده سیاسی، اجتماعی و یک فعال حقوق زن شناخته میشه. آقای لیوال، سرمحقق دکتر عبدالغفور لیوال، شما همه با ایشان آشنایی دارین. آقای لیوال دارای 2 ماستری و 1 دکترا در رشته‌های زبان و ادبیات و ژورنالیسم علوم سیاسی هست. عضو اکادمی علوم و دارای درجه معاون سرمحقق هستند. آقای لیوال سالهای متمادی در پست‌های مختلف از جمله ریاست مرکز مطالعات منطقه‌ای کار کردند و آخرین پست دولتیشان هم سفیر افغانستان در ایران بود. از آقای لیوال شمار زیاد از مقالات و حدود 30 کتاب چاپ شده و در حدود 10 کتاب نیز هنوز منتظر چاپ هست. آثار ادبی و همچنان تحلیل‌های سیاسی. آقای لیوال زبان زد هست، خوانندگان و شنوندگان بسیار دارد. همچنان در برنامه البته آقای پهنوال دکتر محمد داود وفا هم با ما هستند. آقای وفا استاد پهنتون و از جمله پژوهشگران سرشناس زبان و ادبیات پشتو هستند. ایشان ریاست نهادهای مهم فرهنگی غیر دولتی را بر عهده داشتند و تا به حال بیش از 60 اثر نوشتند که 40 اثر آن چاپ و منتشر شده است. همه شما ارجمندان را به این برنامه خوش آمدید میگم و این برنامه بیشتر تمرکز داره بر شناخت دیدگاه‌های استاد عبدالرحمن پژواک و کتاب زوید افغانستان. در آغاز برنامه از آقای فرهاد پژواک خواهش میکنیم تا صحبت‌های ارزشمند خود را با ما شریک بسازند. بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانای محترم از این محفل، میهمانان گرامی ما، کسایی که با ما همکاری کردن و این جلسه را وسیله شدن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از وقت و از توجه شما یک جهان تشکر. سخنرانایی که لطف کردن و امروز اجازه شدن، خصوصا دکتر صاحب لیوال که مقدمه کتاب زوید افغانستان هم نوشته کردن، یک گنجینه بزرگ ادبی و یک عالم فوق العاده مهم است. کمکاری از او سبب ازی شد که ما بتانیم کتاب زوید افغانستان ادیت کنیم و امروز به اختیار شما بگذاریم. دیگر لیوال صاحب یک جهان تشکر. از دکتر صاحب نیلاب مبارز تشکر میکنم که از کابل به ما وقت دادن و زحمت کشیدن و این قابل یادآوری است که مرحوم مبارز پدرشان در محفلی که ما در کابل داشتیم در 2014 وقتی که کتاب خاطرات استاد پژواک به زبان دری معرفی کردیم تشریف داشتن و خدا اونا را بیامرزه و بسیار لطف کردن. امین طرزی البته هم دوست صمیمی است و هم یک محقق و یک معرخ است و از وقت از بسیار تشکر میکنم. دکتر صاحب وفا، من به حد خوشبخت هستم که صدای شما را میشنوم و از نوشته‌های شما دیدیم و امیدوار هستم که زیادتر هم برای شما آشنا شوم و از لطف و توجه شما در مورد سوانح استاد پژواک و موارد دیگه یک جهان تشکر. و چون در پانتون ننگرهار هستین برای ما خاص یک موقف دارین به خاطر ازی که امید است که داینده بتانیم از همه راه ها
و شمول پانتون ننگرهار آثار استاد پژواک به جوانای افغانستان برسانیم. قبل از اینکه بعضی صحبت‌های دیگر راجع به تاریخی از این اثر برای شما بگویم، همچنان می‌خوایم که از یک جوان بسیار عالم و مخلص که در افغانستان است و این کتاب رضاکارانه و صادقانه ترجمه کرد از دری به پشتو، جناب همت عمرزوی که در فرا هستند، تشکر کنم به خاطر ازی که این ابتکار از اونا بود و این نشانه اخلاص جوانای دانشمند افغانستان است به افکار و آثار استاد پژواک. و البته وقتی که اثر تکمیل شد و برای من روان کردن، ایره برای ادیت ما روان کردیم به علمای زبان و ادب پشتو و بعضی زماین به علاوه کردیم به صورت خاص یک منتخبی از شعر پشتوی مرحوم استاد پژواک. در غیر از او چیزی که امروز شما در زوی افغانستان میبینین ترجمه کتاب است که در سال 2014 میلادی که مطابق 1393 شمسی میشه در کابل چاپ شده بود به زیر عنوان خلاصه فصل از سرگذشت افغان مهاجر. در پولی از او ما فکر نمی کنم که محفل از نقطه نظر فنی و به این زیبایی بدون کمک برادر بزرگوار امیر عبیدی و همچنان مسئول از این پروگرام آمد جان عبیدی ما به این مرحله رسانده میتونیم دیگه. یک جهان تشکر. و در بخش و چاپ از این کتاب هم صحبت هایی دارم به خاطر از که مفکوری از این کتاب در سالهای 1980 میلادی در واشنگتن برای من پیدا شد به خاطر از که من خوشبختی از این داشتم که بیایم و در خدمت استاد پژواک باشم. لکن چیزی که برای من مهم بود امی بود که استاد پژواک اگر یادداشت‌ها یا خاطرات خود به قلم خود رشته کنن به من تسلیم کنن، یک امانت بزرگ ملی و فرهنگی خود بود و از نقطه نظر تاریخی من میخواستم که یک گوشه از تاریخ معاصر افغانستان از نقطه نظر یک فرد که استاد پژواک باشه به مردم ما، به جوانای طالب العلم ما برسه. و این موضوع را من به سرش اصرار کردم و تقریبا 8-9 سال گرفت تا استاد پژواک در آخر سالهای 1980 شروع کرد به نوشتن از این یادداشت‌ها. متاسفانه صحت استاد پژواک و سفر دفتنشان به طرف پاکستان در سال 1991 میلادی سبب ازی شد که این یادداشت‌ها نامکمل مانه و مرور نشه از طرف خود استاد پژواک. کاپیش البته به خط خودشان است و از او به بعد تصمیم می بود که هر وقتی که ما یک کتاب چاپ کنیم با او زمایم علاوه می کنیم بعض مقالات مهم استاد پژواک در او زمان، اشعار استاد پژواک، سوانح استاد پژواک، آثار چاپ شده و ناچاپ شدهش که او البته جزء کتاب زوید افغانستان هم است. دیگه اینال در آغاز چون نام از این کتاب چیزی بود که استاد پژواک با او شروع کرده بود یادداشت‌های خود، ما به فکر ازی شدم که این از زیر یک نام باید ما دوباره نشر کنیم به زبان ملی پشتو که او سبب ازی شود که امو شخصیت و افکار استاد پژواک و سرگذشتش در رو جمع باشه. یک شعر بسیار معروف استاد پژواک است که میگه دیوانگیست عشق خدا و وطن اگر یارب مکن حساب سفرزانگان مرا. عشق استاد پژواک به وطنش، وطن پرستی و عشق ازی به ملتش و خدمت ازی در تمام زندگی به خاطر منافع و مصالح مردمش یک چیزیست که
البته استثناء به استاد پژواک بوده نمیتونه، لکن این استاد پژواک یک شخصیت استثنایی میسازه، چی در صحنه ملی چی در صحنه بین المللی. و به می خاطر فرزند افغانستان که از قریه باغبانی شروع کرد و در استیج بین المللی شهرت یافت و نام افغانستان و وقار افغانستان به دنیا معرفی کرد، یک مثال بسیار بزرگی از فرزندای دیگه افغان شده میتونه که میتونن به این مقام خود برسانند و شاید آشنایی از اونا همراه افکار و شخصیت استاد پژواک سبب ازی شود که اونا زیادتر به این را تشویق شوند. یک بیت شعر دیگه استاد پژواک است به پشتو که میگه دسیختن فضلون دیر دی خدا دیر شکر ده خدای ده که خلق و خدمتگاریم او بادار نیم ازه. استاد پژواک خدمتگار مردم خود بود و مرد قلم و مرد دانش بود و به می خاطر امروز یک وظیفه و یک دین است برای ما که آثار استاد پژواک به بهترین صورت به دسترس مردم افغانستان خصوصا جوانای افغانستان بگذارم و بر دو زبان ملی و مادری ما دری و پشتو ای به اختیار مردم ما باشه. در این مورد ما میخوایم که نقد زندگی استاد پژواک و صحبت زیادتر به سخنرانا بگذارم، لکن یک چیزی که میخوایم تذکر بدم ایست که کسایی که کتاب میبینن PDF شما البته از رای وبسایت بنیاد پژواک گرفته میتونن. در آینده ما میتونیم که کاپی از این کتاب در کابل از رای انتشارات عازم به اختیار مردم بگذاریم و در این مورد کمک دوستا در کابل به صورت خاص در چاپ زوی در افغانستان، دفتر ارتباط و همکاری دوست بزرگوار ما مسعود کراخیل و مدیر دفتر ارتباط رحیم خرم مهم است و قابل تذکر هم است که این کتاب بار اولی که در افغانستان چاپ شد 2014 میلادی از طرف گروپ کلید بود به همکاری برادر بزرگوار شهیر زیین. در چاپ از این کتاب، در بخش از این کتاب بسیار کسا رول داشتن. ما در فامیل خود ما برمک پژواک به صورت خاص، پروین پژواک در قسمت تایپ و جمع‌آوری از این اثر همراه ما همکاری کرده. دیگه به این خاطر من مدیون بسیار کسا هستم و امروز خوشبختی ازیره دارم که این اثر به اختیار مردم خود بگذارم. ما 1000 جلد در کتاب در کابل چاپ کردیم و در حدود 600-700 جلد ازی به دسترس مردم گذاشته شده. باقی مانده رام انشاءالله که از راه‌های مختلف به اختیار مردم خود میگذاریم و تا حال همه چیز به صورت رایگان بوده. بنیاد پژواک یک وسیله است، من یک وسیله هستم. بدون کمک شما، بدون از این لطف شما، من نمیتونم که چیزا را به مردم خود برسانم. تقریبا 50 سال دوری برای من مشکل ساخته که همه چیز بتانم به تنهایی پیش ببرم. به این خاطر ما خواهش میکنم که هر چیز زیادتری که شما بتانین همکاری کنین و هر چیز زیادتری که ما بتانیم این محافل داشته باشیم، البته در حد توان. ما مدیونتان خود بودم و خوشحال شدم. یکی از چیزایی که در آثار پژواک در امی یادداشت‌ها به صورت خاص واضح میشه امیست که استاد پژواک فارغ از همه تبعیض بود و همیشه خوف داشت از افراطیت و از نفاق و در این راه تپ و تلاش بسیار زیاد کرد و چاره‌جویی بسیار زیاد کرد که مردم خود به حقایق که افغانستان با او مواجه شده بود متوجه بسازه و صدای خود با مردم خود برسانه. و یک بار به من گفتن که بچه‌ام شاید گپ مرکز گوش نکنه، لکن این یک وظیفه ملی است
که ما حقایق به مردم خود بگویم، حتی اگر ما به مقصد هم نرسیم، به خاطر ازی که مردم افغانستان بفهمند که بعضی کسایی در افغانستان بودن که درک کردن که چی ظلم و بی‌عدالتی در قسمت سرنوشت و آینده افغانستان واقع میشه و افغان ها از چی را میتونن که وحدت ملی خود نگاه کنن و رای خود بیافند. باقی مانده مربوط کسایی است که بیننده و شنونده هستند، اگر علاقه داشته باشند خود کتاب بخوانید. متن کتاب بسیار مهم است. فصل به فصل کسایی هستند که فقط پوش کتاب میبینن و شاید هم قضاوت کنن. ما به اونا میگم که و خواهش میکنم که اگر ممکن باشه وقت خود به ای بتن که امرای محتویات کتاب خود آشنا بسازن و درسی که از او گرفته میشه و آشنایی که امرای استاد پژواک پیدا شده میتونه و افکارش، من فکر میکنم که بدون فایده و استفاده برای مردم نخواهد بود. دیگه وقت شما را نمیگیرم. باز هم از همه شما یک جهان تشکر و ما با اشتیاق و با احترام میخوایم نظر دیگران را بشنوم. دیگه خدا و خنده به اصطلاح مرحوم استاد پژواک همراه شما باشه. تشکر. زیاته مننه فرهاد پژواک، د عبدالرحمن پژواک صاحب لمسی. ځینې ستر شخصیتونه واقعا د خپلو لمسیو له کبله لاس تر شي، لکه خوشحال خان خټک د خپل لمسي افضل خان خټک له برکته، او لکه دا اوس چې د عبدالرحمن پژواک خوري وري ملغلرې د هغه لمسیان، د هغه بنسټ او په سر کې فرهاد پژواک راټولي او دا ویاړ لا پسې زیاتوي د افغانستان لپاره. د پژواک صاحب په اړه زما دغه دا و چې 14 کاله د په ملګرو ملتونو کې تیر کړل، نو د دومره باوري لوړ پوړی ډیپلومات شو د ملګرو ملتونو چې ډیرو خلکو یا ډیرو لوري فکر کوو چې ډیر ژر به هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څوکۍ باندې را ښکاره شي. نن چې موږ د سولې پسې تږي یو، همدغه عبدالرحمن پژواک د افغانستان د یو برجسته ډیپلومات په توګه نه بلکې د نړۍ د یو برجسته ډیپلومات په توګه د سویلي ویتنام په ستونزه کې د سولې د کمیټې مشر. همدغه پژواک د ملګرو ملتونو د چې موږ ته نن خلک بشري حقونو په رابطه باندې لارښوونې کوي، د همدغې بشري حقونو د کمیسیون مشر پاتې شوی. همدغه پژواک د ملګرو ملتونو منشور بیا وڅېړه. نن ملګري ملتونه موږ ته بیا د اساسي قانون د جوړولو یا د پرې د نظر اچولو دغه کوي. د نمیبیا په چارو کې د عمومي اسامبلې د ځانګړي ناستې مشر هم په خپله همدغه پژواک و. فکر پکار دی چې افغانستان د عبدالرحمن پژواک نه وروسته څومره شاته تللی. زه خپلې خبرې نه اوږدوم. ډېر ستر عالم، محقق او د عبدالرحمن پژواک په څېر باندې د افغانستان لپاره په ډیپلوماټیکه ساحه کې پاتې شوی عبدالغفور لیوال صاحب چې هم په سیمه ییزو مطالعاتو او هم په ادبیاتو او هم په تاریخ کې بېساري شخصیت دی. نن به د هغه نه واورو د عبدالرحمن پژواک په رابطه د هغه خبرې او د کتاب په رابطه د هغه علمي وینا. د لوی خدای په نامه ډېره زیاته مننه شینواری صاحب، سلامت اوسئ. تر هر څه مخکې زه د دغې غونډې له ټولو ګډونوالو نه د حضور مننه کوم او د هغو د دوستانو مشرانو، قدرمن ورور فرهاد پژواک، قدرمن عبیدي صاحب، دواړو عبیدي صاحبانو او ټولو دوستانو نه چې دغه غونډه یې جوړه کړې ده او نن تاسو دلته یاستئ. زه په خپل وار مننه کوم. ښاغلي فرهاد پژواک د خپل نږدې دوست نه په دې هم مننه کوم چې زه شاهد یم چې په تېرو کلونو کې د ده څومره په وسوسه او څومره په تلوسه په دواړو باندې د استاد پژواک د آثارو د بیا چاپ هڅې کوي او دغه هڅې به روانې. زه همدلته وایم چې د دغو آثارو پسې ډېر ښه نور زیري هم را روان دي
چې فکر کوم د افغانستان د فرهنګ او د افغانستان د ملي سیاست په برخه کې به د استاد پژواک ډیر نور ناخباره شوي آثار هم د افغانستان په ملي ژبو او په نړیوالو ژبو باندې چاپ شي. زه اول یوه یادونه کوم، څرنګه چې مخکې یادونه وشوه د بده مرغه ښاغلی همت عمرزوی چې دغه کتاب د ژباړې زیار یې ایستلی دی او د زړه له اخلاصه یې ایستلی دی، هغه نشي کولی دلته وصل شي. اول خو دغه په غیاب کې ترېنه مننه کوم. دومره خبره دا ده چې ښاغلي عمرزي یادونه کړې ده او ما چې ورسره خبرې کولې نو راته ویلې چې ما دا په مینه ژباړلی دی، هېڅ ډول بله کومه توقع مې نه درلوده، نه کومه مادي توقع او نه حتی د شهرت او د چې د یو لیکوال په حیث مطرح اوسم. ما سره د استاد پژواک یو عجیبه معنوي مینه پیدا شوه کله مې چې د اثار لوستل، یو سوچه افغان په حیث او د یو داسې افغان په حیث چې پرته له هیوادنۍ مینې بله هېڅ انګیزه نه درلودله. دی وایي چې د استاد پژواک دغه بیت چې وایي منم خواب پریشانم که تعبیرش نشاید کرد، اگر کردم تعبیرم به هر تعبیر می سازم. وایي دې یوې نتیجې ته ورسولم چې هر څوک به استاد پژواک له یو ډول پیژني. زما دپاره یوه روحاني او معنوي مینه د هغه له شخصیت سره پیدا شوه او ومې غوښتل چې دغه کار ته ملا وتړم او دا کتاب وژباړم. واقعا ښاغلي عمرزوی دغه کتاب ښه ژباړلی، له ډېرو کمو استثناءاتو نه چې بیا هغه هم کاملا طبیعي ده، ډېره طبیعي ده، د یوې پیل په حیث چې هغه بیا زموږ نورو ښو لیکوالو اصلاح کړي. نور ډېر روان او په خوږه ژبه ژباړلی. زه د هغه په غیاب کې یو ځل بیا ترې مننه کوم او د هغه د اخلاص او هغې مینې نه چې لري یې له هغه نه هم باید ځانګړې مننه وشي. ګڼ شمېر شعرونه یې استاد پژواک ته لیکلي دي او ډېر ځله یې د هغه په اړه ځینې تبصرې هم ما ته په واتساپ کې رالیږي چې ښیي چې دغه ځوان فرهنګي د فراه په لرې پرتو سیمو کې څومره د یو ملي شخصیت د روح هغه زوایاو ته ننوتی دی، درک کړی دی او بیا یې راژباړلی. یو ځل بیا له هغه نه مننه. اوس به زه څو ټکي د دې کتاب او د دې کتاب د اهمیت په اړه ووایم. دوستانو، په همدې ورځو کې یوه مهمه تاریخي پیښه تېره شوه او ډېر سر و صدا یې رامنځته کړه زموږ د کابل د خلکو په لهجه. هغه د افغانانو یوه لویه جرګه، په هغې کې ځینې ډېرې مهمې مسلې رامطرح شوې، پښتونخوا د افغانستان او دغې جرګې او د دې جرګې نه پخوانۍ حوادثو دا ښودله چې د افغانستان د اصلي ستونزې جرړه په هغه بیل کړای شوې افغاني خاوره کې پرته ده چې د ډیورند کرغېړنې کرښې په وسیله له افغانستان څخه بیله شوه. د استاد پژواک دغه کتاب مونږ دریو یا څلورو اساسي پوښتنو سره مخامخ کوي چې زه بیا خپلې خبرې په همدې راټولوم. اول، استاد پژواک په ډېر صراحت سره وایي چې مونږ د لویې لوبې په دویم فیز کې چې هغه سړه جګړه ده او حتی په یوه که ونه وایم د یوه عجیبې پیشبینۍ د یوې پیغمبرانه پیشبینۍ په شکل وایي چې دا کیسه به لا روانه وي چې دا د اوس د هغه له مرګ نه تقریبا 10 کاله وروسته موږ وینو چې دا کیسه روانه ده، واقعا روانه. تاسو په دې کتاب کې دا موندلی شئ چې موږ د څه شي قربانیان، دې پوښتنې ته موږ ځواب موندلی شو په دې کتاب، له تاریخي پلوه، له سیمه ییز پلوه او له نړیوال. دومره پوښتنې ته چې دی ځواب وایي
او هیله ده چې دغه ځواب د هغه په را روانه رساله کې ان شاء الله چې هغه د افغانستان په اړه ده د نړیوالو قوانینو او د نړیوالو سیاستونو د نړیوال نظم له نظره چې امیدوار یم د قدرمن پژواک صاحب په همت او د ټولو دوستانو په مرسته هغه هم ډېر ژر چاپ شي. غواړي دې پوښتنې ته جواب ورکړي چې پښتونستان او هغه څه چې اوس پښتونخوا یادوو دا ولې مهمه ده. بله خبره بله پوښتنه چې کوي هغه دا دی چې په دې ټولو لوبو کې ملي سیاست ولې مهم دی، ملت پالنه ولې مهمه ده او ولې ټول ترې ډارېږي او څنګه یې باید د ټولو مبارزاتو په محور بدل. دا استاد پژواک اساسي خبره. استاد پژواک تقریبا د دغه ادعا او د دې ریښتینی مصداق قرباني هم شو. قرباني په دې معنی چې 2 ځله په ډیر بد حالت هغه څه چې پر ما ګران شینواري صاحب مخکې ویلي دومره یو عظیم بین المللي شخصیت یو ډیپلومات چې په نړیواله سطحه مطرح ډیپلوماتو هغه په ډیر سپکاوي د پاکستان څخه وتلو ته دا اسانه خبره نه وه. استاد پژواک توپونه او ټانکونه نه درلود، هیچا سره یې ګرمه جګړه پر مخ لګوله. اما د مونتسکیو په ژبه چې هغه وایي چې د استبداد غصه د هغه د قدرت نښه نه ده، دا د هغه د ویرې نښه، د ډار نښه. او استبداد چې په چا باندې په قار شو پوه شي چې هغه نه ډاري. پاکستاني استبداد واقعا له استاد پژواک، له استاد مجروح، له ارواښاد عزیز الفات، له بل ارواښاد ولسمل او نورو څخه ډېر ډارېده. ځینې شهیدان کړل، ځینې تبعید کړل، ویستل او د ځینو مخه یې ونیوله، ځینې زندانیان کړل. بلې پوښتنه ته چې دی ځواب وایي هغه دا دی چې ولې په دې ټوله لوبه کې چې د روس او امریکا جنګ په افغانستان باندې، په دې لوبه کې ملي سیاست ته ولې دواړو لوریو دواړو انټرناسیونالیزمونو ډبرې اچولې. له افغانستان نه خو د ملي مبارزې لوی شخصیتونه ووتل، ټولو وغوښتل چې افغانستان ته نږدې، ټولو په دې باور درلود چې پښتونخوا د افغانستان برخه ده او که موږ مبارزه کوو د چا خبره وایي که پټګی له سره وغورځېد او په اوږو تم شو نو لوېدلی یې مه بولئ. دوی ویلې چې که په افغانستان کې شورویان راننوتل پښتونخوا خو شته، خو زموږ خاوره ده، موږ به د خپله ملي مبارزه له دې ځای نه پیلوو. اما تاسو ولیدل چې هلته ونه زغمل شو. خبره په دې کې ده چې د استاد پژواک دغه کتاب به هغه وخت بیا بشپړېږي له دې ناحیې نه چې زه پرې خبرې کوم. له خیره سره د پښتونستان کتاب هم چاپ شي، اما په دې کې هم کافي ډېرې خبرې. استاد پژواک شاید یوازینی ډیپلومات و چې له ټولو جزئیاتو سره د پښتونستان په اصلي قضیه پوهېده او په دې کې عمل کړی دی او په دې کې خپل باورونه لیکلي دي. زموږ نورو ډیپلوماتانو سیاستوالو دا کارونه ټول نه دي کړي، یا نه پرې پوهېدل، یا یې د لیکلو او ویلو جرأت نه درلود او یا یې د عمل جرأت. عجیبه دا ده چې استاد پژواک د دې ټولو جرأت درلود. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د رامنځته کېدو په وړاندې د افغانستان د غوڅ دریځ له څرګندېدا نه راونیسئ. په هغو مذاکراتو کې چې د سردار محمد داود خان د جمهور رئیس په حیث په پاکستان کې درلودل او کومه ونډه چې ترسره کړې ده، لږ تر لږه تاسو له 133 مخونو د دې کتاب نه تر 140 مخ پورې په جزئیاتو کې لوستلی شئ. هغه لطفا ولولئ، زه به فقط بیا یادونه وکړم. دا جرأت به څوک وکړي چې د خپل رئیس جمهور په حضور کې په پاکستان کې وي او کله چې مذاکرات نتیجې ته نه رسیږي او تصمیم نیول کېږي چې د حسنیت لپاره حد اقل یو اعلامیه خپره شي، دی ورته وایي چې بالکل اعلامیه به خپره کړو، خو ګورئ زه هلته غواړم چې د پښتونستان نوم ذکر شي.
پاکستان ورته وایي چې دا موږ نه منو. دا ورته وایي چې نو که نه منل کېږي په هغه صورت کې اعلامیه نشته. پاکستان د هغه وخت د خپل نړیوال پرستیج د حفظ دپاره دغه د زهر ګوټ کوي او ده ته وایي چې ښه دا ولیکئ خو په ناخونک کې. هغه وایي چې تاسو په خپله ژباړه کې په ناخونک کې لیکئ ولیکئ. دا خو زما ادعا ده، زه په خپله متن کې په ناخونک کې نه. د استاد پژواک په د همدې کتاب په 132 مخکې دی په صراحت سره په هغه وخت کې دوستانو یو کنفیوژن زموږ د تاریخ دا دی چې له بده مرغه همدا اوس هم دغه خبره ډېره مطرح ده، د دې جرګې په ورځو کې هم ډېره مطرح ده چې اوس دا د کوزني پښتانه څه غواړي. دا غواړي چې د پاکستان د قانون لاندې خپل حقوق وګټي. دوی غواړي چې د پښتونستان په نامه یو بیل ملک رامنځته کړي، که دوی غواړي د افغانستان برخه چې باید وي شي. د استاد پژواک تاریخي صراحت دا یو موږ ټول نارې وو، موږ خو ارماني خلک، اما د استاد پژواک په هغه زمانه کې موقف زموږ ټولو سره اول دی یو مسؤول دولتي شخصیت، دوم زمانه هغسې زمانه ده چې په افغانستان باندې فشارونه بیخي زیات دي، بل په دولت کې دغه قضیه دومره حیثیتي ده چې ځینې خلک د مرګ تر کومې رسولی شي. خبره ډېره حیثیتي ده ځکه هلته د شاهي اصل په خطر کې ده. اما تاسو پوهېږئ استاد پژواک څه وایي؟ زه فقط دوه کرښې درته. ما د پښتونستان په اړه ځان ته بېله عقیده درلوده او هغه دا ده چې دا خاوره یعنې پښتونستان د افغانستان نه بېلېدونکې خاوره او مسلم حق دی. افغانستان باید د دې خاورې د پیوستون دریځ رامنځته. کله چې د جمهور رئیس محمد داود او د پاکستان د صدر اعظم او د نورو لوړپوړو چارواکو د خارجه وزیرانو او د دوی ترمنځ یو جنجال روان ده او هره ورځ په هماغه ځای کې سره دي چې دوی میلمانه هم دي، هره ورځ خبره تر ډېرو سختو بریدونو وړاندې ځي. جنرال ایوب خان له خپل ټول نظامي او پوځي وهمې سره غواړي چې د افغانستان هیات تر تاثیر لاندې راولي. استاد پژواک وایي چې دغه زما دریځ دی او زه له دې دریځ نه یوه کرښه شاته نه ځم. دا یو تاریخي او ملي شجاعت غواړي واقعا. اوس زه خپلې خبرې را بشپړوم ځکه ما ډېر وخت ونیو په دغه یوه مسله. استاد پژواک یوازې د خپلې زمانې مخاطبانو ته مخاطب نه دی، دا یوازې د خپلې زمانې خلکو ته خبرې نه کوي، هغه 50 کاله وروسته موږ ته خبرې کوي، بلکې تر موږ وروسته را روان زلمي نسل ته مخاطب دی. دوی ته ډېرې خبرې کوي او هغه خبرې زه ولې وایم چې یو ډول پیغمبرانه پیشبیني. دغه حالت چې اوس موږ پکې واقع یو، تاسو د استاد پژواک په ټولو کرښو کې دا حالت وینئ، لیدلی شئ لکه سینما. هغه وایي چې تر هغو ملي سیاست او ملي مبارزه د افغانستان د رښتینې خپلواکۍ دپاره او د افغانستان د کاملېدو دپاره په ملي محور او په ملتپاله روحیه باندې مبارزه ونه شي، هیڅ اکستریم حرکت که هغه چپ دی او که ښی، دا مبارزه نتیجه ته نشي. دا مبارزه د ملتپالو مبارزه ده، ملي مبارزه ده. هغه څه چې نن هم نړۍ ترې ډارېږي، پاکستان او ایران او بل ترې ډارېږي، پرون هم ترې ډارېدل او تاسو به یې ګورئ تر هغو پورې چې به د افغانستان ستونزه روانه وي، تر هغو پورې چې دغه ډار وي او ملتپال څوک سیاست ته پرېږدي. زه هیله لرم چې د استاد پژواک دغه صریح، روښانه او واضح پیغامونه نن نسل ولولي او د سبا نسل ولولي. د استاد پژواک کورنۍ او د پژواک بنسټ خپل مکلفیت ترسره کړي. دا کتاب یې چاپ په 2 ژبو یې چاپ. اول خو د ډېرو لویو لیکوالانو دغسې اثار شاید وي هغه ورک شوي دي، اول د دوی کور وده دا وساتل، بیا په 2 ژبو چاپ کړل، بیا یې وړیا خلکو ته ویشي، بیا په اوسنۍ زمانه کې د PDF فایز خلکو ته ویشي. دا به ډېر شرم وي
چې زموږ د نسل خلک دا ونلول، هم ترې وانخلي، زده کړه ترې، او دا به لا لوی شرم وي چې د را روانې زمانې ځوانان په دغو ځان پوه نه کړي، په دې نظریاتو ځان سمبال نه کړي او یو ملي مترقي مدني مبارزې ته ځانونه چمتو نه کړي. د هغه اروا دې ښاده وي او په دې لاره کې هر هغه چا چې د زړه له کومې زیار ایستلی دی هغوی د خدای په همدې ملي اجر کې شامل کړي. ډیره زیاته مننه. تر بیا خدای مو ژوندی. جهان سپاس از شما آقای لیوال از صحبت‌های ارزشمندی را که در مورد استاد عبدالرحمن پژواک داشتین. واقعا آنچه آقای پژواک سالهای پیش یاد کردن، خوف‌ها و اخطارهایی را که در مورد آینده افغانستان دادن، امروز نسل امروزی افغانستان به سر چشم می‌بینن. آنچه که به حقیقت تبدیل شده، آنچه که استاد پژواک درباره افغانستان، درباره باختن مبارزات و افتخارات افغانستان در میدان سیاست صحبت کردن، امروز دیده میشه. آنچه که نگرانی وجود داشت، امروز افغانستان دچار همون وضعیت هست. یک شعر استاد پژواک است که میگه از آن دیار مرا یاد میدهد امروز که مردمانش اسیرند و مملکت آزاد. آنچه که امروز دیده میشه، مردم افغانستان آزادی های فردی خود را ندارند. آنچه که استاد پژواک سالیان دراز به آن معتقد بود و مبارزه کرد، اعطای حقوق و آزادی های فردی و سیاسی بود که مبارزات زیاد را انجام داد و باعث شد که با دردسرهای زیاد هم روبرو شود. باز هم البته صحبت در رابطه به آنچه استاد پژواک نوشته و آنچه دیدگاه های ارزشمند استاد پژواک بود، دقایق و ساعت ها کافی نیست، ولی باز هم در این برنامه تلاش صورت میگیرد تا یک قسمت کوچک از این دیدگاه ها و از این دیدگاه های ارزشمند آقای پژواک برش پرداخته شود. در این قسمت از آقای دکتر امین ترزی خواهش میکنیم که صحبت های ارزشمند خود را با ما شریک بسازند. ایشان آگاهی خیلی عالی در رابطه به تاریخ و سیاست افغانستان دارند و ما مشتاقانه میخوایم صحبت های ایشان را بشنویم. بفرمایید. سلام به همه و تشکر خانم دانش از معرفی که کردین از ما راستی بگویم افتخار دارم که دوست بسیار گرامی آقای فرهاد پژواک مرا به این مجلس دعوت کرد. ما سالهاست که به خارج بودیم و متاسفانه به امور افغانستان شناسی ما همه چیز زیادتر از نگاه غربی دیدیم. کوشش زیاد ما همیشه بوده که از منابع اصلی افغانستان، چی به خود داخل افغانستان و ازبکستان و انگلستان مراجعه کنم و به تاریخ نگاری بگارم، اما من زیادتر کار خودم گفتیم از طرف غرب کردیم و من افتخار است که همراه هموطنا یک جای سر یک موضوع یک شخص که من شخصا به او یک احترام زیاد دارم و باعث یک کسی که چیزی که گفته شد باعث یک دیپلمات برجسته افغانستان و دنیایی چیزی گفته شد درستن. من خوش میشم که یک چند صحبت کنم. جناب فرهاد پژواک از ما پرسان کردن که سر موضوع دنیابینی جناب استاد پژواک صحبت کنم و این از کجا مشهد گرفت؟ وقتی که کتاب اول به زبان دری چاپ شد، یک خطی بود که آقای جناب استاد پژواک برای مبرک کارمل که وقت رئیس جمهور یا رئیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، اونا از خواهش کرده بودند از چند نفر افغان که سر موضوع افغانستان اونا نظر بدن و آقای جناب استاد پژواک جواب از این خط به سال دلو 1358 که 1980 میلادی شود جواب از این میتن و من فکر میکنم که ضمیمه شدن از او با کتاب زوید افغانستان یک عمل بسیار مثبت است. چرا؟ به این که ما و فرهاد جان سر از این نامه کار کردیم. فرهاد جان به انگلیسی هم از کار میکرد و ما هم سرش کار کردیم. وقتی که نامه را ما چندین دفعه خواندم که محتوایش ببینیم،
چیزی که برداشت ما بود و همین چیزی که من یک چند دقیقه دارم سر از او صحبت میکنم، بعد نظر جناب استاد پژواک و چیزی که میاد خانم دانش هم گفته، دوربینیشان، که چیزی که او وقت از این موضوع آله شده 43 سال اینا به او اشاره میکردن، همو حقایق، همو موضوعات، بله تغییرات آمده در دنیای سیاسی شوروی وجود نداره مثلا، اما از نگاه محتوا که ببینید همو مشکلات امروز در افغانستان پابجاست. و مثلا از این موضوع میخوایم گپ بزنم، جزئیاتش شما میتونید از خود نامه را به کتاب زوید افغانستان از صفحه 51 و 62 ببینید. کسایی که کتاب ندارن اون در خود وبسایت بنیاد پژواک وجود داره. من خود اون نامه را خط به خط نمیخوانم به اینکه اون یک ضیاع وقت میباشه، فقط همین نظر خود سر از این نامه میتونم که چی اساس داره. چیز اول اون چیزیست که در اول فکر میکنم از گوینده های پیش از ما هم گفتن، حب الوطن، عشق و وطن از اول می آید. و آقای پژواک چون دیپلمات شاعر هم به حد راستگو و هم ظریف بود. ظریف بودن چیست که میخواست که همراه حتی کسی که همراه از او متخاصم بود که مبرک کارمل باشه، که در اون وقت با یک کسی است که قشون خارجی را، قشون شوروی در افغانستان مهمان کرده، جناب پژواک او رایت نمیگه. او واضح است مسئولیت به سر حزب دموکراتیک میده، اما به کارمل باعث یک افغان میگه من باعث یک افغان به تو یک افغان گپ میزنم. هی افغانستان جای شوروی نیست. اول همین شما نشان میده که ظرفیت نظر رو که اگر از اول میگفت که مثلا خودت یک آدم وطن فروش هستی، سخن خلاص میشد. این عوض او رو بگوید که متاسفانه ما در سیاست خود زیادتر امیره میکنیم، محکوم میکنیم نفر مقابله، حتی که نفر مقابل قابل محکوم کردن باشه، اما اینا اون نمیکنن. اینا میخواین که چون کارمل رئیس دولت افغانستان است و امیر میگه به این دلیل و جواب زیر میتم، میگه از من سوال فقط یک دفعه دیگه شده که وقتی که قانون اساسی ظاهرشاه ساخته میشد، دکتر یوسف از اینا یک سوال کرده بودن در سال 1343 و میگه این دفعه دوم است و چون کارمل دهی مقطع رئیس دولت افغانستان است، میگه من را مسئولیت خود میبینم باعث باز هم اون گپ از زوید افغانستان، یک بچه افغانستان، یک پسر افغانستان که جواب شما را بدم. به این شروع که میکنه، بعد از اون که بیاید ابو موضوع اساسیت فرانجان دهی اشاره کرد، افراطیت و نفاق. این تمام نامه به سر دو موضوع فیصله میشه. اگه ببینید میگه بحران اعتماد و وحدت ایدئولوژی. باز هم تکرار میکنم، بحران اعتماد و وحدت ایدئولوژی. اگر شما ابو وقت ببینید، منظور از اونا بالدار میگه در افغانستان یک حالت است که حکومت فعلی وقت حکومت حزب دموکراتی خلق افغانستان گفت میخواه ایدئولوژی سوشالیسم در افغانستان بیاره، که یک ایدئولوژی است که در افغانستان مقابل ایدئولوژی اسلام و اسلام مابین ناخودک میمانده است و این دو ایدئولوژی به همدیگر هیچ نزدیک نمیشن و ایدئولوژی سوشالیسم وقت کار داره باید از نگاه خواندن و دست خواندن به، بلکه ایدئولوژی اسلامی به ایمان بسته است و اینی میگه این فقدانی دوتا جدا کرده نمیتونه. و شما اگر ببینید امروز عین موضوع است، یک فقدان فهم است بین مردم و زمامدار. بله، حال چیز دیگه که جناب پژواک میگه که میگه هر فیصله که در این موضوع میشه باید که شوروی از افغانستان خارج شود. این موضوع افغانستان است و افغانستان کار خود باید بکنه و والدان نو نقطه رو میمانه که چطور این پیش بره برای آقای کارمل. اما موضوع اولیش همی است که غیر مستقیم برشان میگه که تر نظر شما، مفکوره که شما میخواید در افغانستان امروز بیارین، شاید این مفکوره جناهای مثبتی داشته باشه، اما به این مقطع افغانستان این موضوع به افغانستان قابل تطبیق نیست و به این صورت است که افغانستان داخلا
جنگ داره که میگه به شمشیر است و این معلمدار میگه که کشورهای خارجی هم رابطه و کسایی که میگه در خود افغانستان منفعت طلب هستند و از این فرصت استفاده میکنند. باز هم من یک چند وقته در همین موضوعات سیاسی افغانستان زی داخل بودم وقت جهاد. مثال به عایشه من کدام نمیگم که من کدام کار کلان کردیم اما زی داخل بودم. اگر ببینید همین موضوعاتی که جناب مرحوم استاد پژواک گفتن در طول افغانستان چی وقت جهاد بوده باشه و ضد قوای شوروی، چی در وقتی که خود مجاهدین در افغانستان آمدن و چی در وقت جمهوریت و حتی آل در وقتی که جنبش طالبان به قدرت هستند. همین موضوعی بوده که جنگ داخلی افغانستان که جناب پژواک گفته میره موضوع شمشیر داخلی ده که و جنگ شمشیری است و این موضوع وجود داشته. این باعث شده که خارج داخل شود. ما همیشه میگیم که خارج اتو کرد و خارج اتو نکرد. بله اگر دروازه ها رو واز بانید و خارج شما حساب به افغانستان جای بتین همین میشه و همین شده رفته و آقای جناب استاد پژواک از همین میخواهد که به مبرک کارمل بگوید که موضوع اول همین است که شما راه نتین دست خارجه. ثانیاً جا طلبا اینجا بالدار اسم نمیگیره کی است. در این وقت افغانستان باید خود حزب دموکراتی افغانستان کلگی بهتر میفهمند دو جنای پرچم و خلق مشاجره هست و این مشاجره بالدار به پس شدن کارمل انجام میافته چند سال کم وقت بعد از این نامه و آمدن نجیب الله یا دکتر نجیب هرچی که میگنش. از این واگاست مشاجرات داخلی، مشاجرات خود مشکل بین خود روسا و حزب دموکراتیک و بین معلمدار خود جناهای افغانی و داخل شدن کشورهای مثل امریکا از دور دست بلکه پاکستان و ایران از نزدیک دست. همین از این خط آمده بدون از این کلش بسیار واضح بگوید یا حتی کارمل محکوم کنه محکومش کنه اما با زبانی که استفاده کنه زبان دیپلماسی است. باز هم اون موضوع میاره که قدرت زبان داشته که میتونه کارملی رو بخونه و اگر که میخواسته از این فکر کنه این نامه میتونست که کارمل دعوت کنه مثلا از این که غور کنه سر موضوعی که در افغانستان است. و یک چیز دیگه دلچسب است که یکی از دو نقطه که جناب استاد پژواک سر از این حرف میزنه یکی شبیه دوستی امرای ایران و پاکستان است و این بسیار مهم است. در این مقطع جناب پژواک به این رسیده که افغانستان باعث یک کشور آرام و آباد بوده نمیتونه تا ای که امرای هی دو همسایه یک رای بیایه. بله لیوان صاحب گفت در وقتایی که لندن بودن سر موضوعات خطی که سرحد افغانستان و پاکستان صحبت میشه. در این مقطع به این رسیده که به نظر من از این خط است که دوستی با ایران و پاکستان، احترام با ایران و پاکستان جز عزیز که افغانستان بیرون بره و حتی میگه به کارمل که افغانستان باید که بعد از قوای شوروی از افغانستان ببرایند بس اساس از شوروی سالها به افغانستان خدمت کرده و کمک کرده یک دوستی نو با شوروی شود. باز همین رو ببینید این شوروی که امو وقت در افغانستان آدم کشی میکنه این میگه که وقتی که اینا ببراین شما پس یک صفحه نو به رابطه افغانی و شوروی آغاز کنید. من خود ختم میکنم در فرضیات است یک گپ نگاه میزنه که بازم به امروز میگه که من این از خود خط جناب پژواک میگه آیا تغییر دادن رنگ و شکل بیرق اولترین و مهمترین اقدام است. اگر شما یادتان باشه 2 سال پیش وقت طالبان آمدن عمل اولشان بود بیرق 3 رنگه افغانستان و زمین انداختن که حتی سر از او هم کلمه شهادت بود و یک بیرق دیگر بالا کردن. هر حکومتی که آمده اقدامات کردن رنگ سرخ کردن یا سبز رنگ کردن یا آبی رنگ کردن دیوالا بوده و دروازه ها یا بیرق های مختلف. امیر هم گفته که حتی در اون وقت گفته واسه که به امروز همی تطبیق میکنن.
گفتم با تو صورت این موضوع را فقط پیشنهاد کردم که امید است دانشمندایی که از مکان بهتر میفهمند و فصاحت زیادتر دارند سر از این بحث کنند. باز هم تشکر میکنم از بنیاد پژواک و بالخصوص از دوست بسیار گرامی ما جناب فرهاد پژواک که به من فرصت دادن که یک آدمی که من به خودش بعیس یک کسی که به افغانستان احترام دارم، این آدم برای من یک آدم بسیار زیاد محترم، عزیز و قابل قدردانی است و راستی از دل میگم که افتخار دارم که ما جزء از این همایش و سخنرانی بودم. باز هم تشکر و من الله التوفیق. خداحافظ. زیاته مننه ژوندی تاریخ او تاریخ پوه ډاکټر صاحب امین ترزي صاحب نه ډېره زیاته مننه. څه شیبه وړاندې چې لیوال صاحب یادونه وکړه د پژواک صاحب د پاکستان نه د وتلو خبره وه. دا ډېره جالبه سلسله د پاکستان سره چې افغانستان لري. پژواک صاحب ته همدغه پاکستان په جرمني کې کله چې دی په جرمني کې په د افغانستان په مسایلو باندې بوخت و، د پاکستان سفیر ورته په جرمني کې راغی او د پاکستان د اسلام آباد پیغام ورته ورکړ چې ته د یو ځانګړي خاص مېلمه په توګه باندې پاکستان ته راشه. او بیا یو وخت راغی چې د مجاهدینو ترمنځ د هغوی د سمون هڅه کوله او لارې ته د برابرولو هڅه یې کوله. نو همدغه پاکستان بیا د یو نامطلوبه شخصیت اعلان کړ. دا یو تاریخ دی. زه فکر کوم چې دا به د افغانستان او د پاکستان په تاریخ کې د هغې نه وروسته څو همدغسې واقعات پېښ شوي دي او لا به پېښېږي. د پژواک صاحب د ژوند یو بله ډېره جالبه دغه کېږي چې کله افغانستان تیارو ته وغورځېده نو پژواک خورا زیات د جوړجاړي او د افغانستان دپاره د روغې په هڅو باندې یا د افغانستان د ژغورنې په هڅه کې شو. خو دا سبق موږ ته ترلاسه کېږي چې کله ټول ملت د خپلو کښتیو د سیزلو او په سیند د لاهو کولو پرېکړه وکړي نو بیا د پژواک غوندې د نړۍ نامتو ډیپلومات هم هغه وطن نشي ژغورلی. یو بل سبق هم دا و د هغه په ژوند کې چې کله دی افغانستان ته راستون شو او ببرک کارمل دی وغوښته چې د پدر وطن غړیتوب ترلاسه کړي او د هغې نه انکار وکړ او دی بیا په هغسې شرایطو کې چې د نظربند شو او سخت شرایط پرې راوستل شول، بیا هم تر وسه پورې تر اخره حده پورې د کوشش وکړ چې د خپلو سیاسي فعالیتونو مرکز افغانستان وټاکي. ځکه له افغانستان نه وتل بیا د پژواک غوندې شخصیتونو دپاره یا هم هر ډول افغان دپاره هغه موثریت نه لري د مبارزې په رنګ راوړلو کې. زه ستاسې نور وخت نه نیسم، ورځو ډېرې درنې او پتمنې هستۍ چې هم ډاکټره ده، هم سیاسي فعاله ده، هم په نړیواله ټولنه کې د افغانستان ښه استازې ده او هم هر چېرته ډاکټره نیلاب مبارز په ډېر درناوي ورنه هیله کوم چې د پژواک صاحب په رابطه خپل عالمانه بیان وکړي. ډېره مننه شنواري صاحب. یا حق آنه که استاد پژواک به همین کلام صدایشان میکرد و هر چیزی را که مینوشت با یا حق شروع میکرد. خواستم که من هم به همین ترتیب در مورد یک شخصیتی که به نظر من بعد از بسیار چرت زدن شروع کننده، یکی از شروع کننده های یک راه سوم در افغانستان است، این شروع کنم. با عرض سلام و حرمت به بنیاد پژواک، برهیختگان حاضر در پنل، بیننده های عزیز و همچنان با محبت فراوان و جناب فرهاد پژواک، عبیدی صاحب و دوستای عزیزم دکتر صاحب گلاله جان، نیلاب جان و پروین جان که بسیار از نزدیک با هم میشناختیم و متاسفانه جنگ ها ما را از هم دور کرد و مهاجرت ها از هم دور کرد. استاد لیوال صاحب که امروز اونا در جمع بزرگ دیگه از مردم ما، فرهیخته های ما از وطن دور هستند، اما
هر لحظه به فکر وطن گریه میکنه. نشر متن پشتوی خاطرات استاد قلم و تدبیر مرحوم پژواک را به همه دستاندرکاران بنیاد پژواک صمیمانه تبریک عرض میکنم. این اقدام در زمانی که بار دیگر در صحنه سیاست ناکام شدیم، یک کوشش اساسی و جهت انتقال افکار اندیشه ساز ملی وطن ما و یک نسل جوان که در اثر اشغال‌های متواتر توسط اندیشه‌های غیر بومی راه گم شدند، کمک بسیار بزرگ می باشد. همچنان از این بنیاد محترم عرض امتنان دارم که به من افتخار بخشیدن و از ورای فضای مجازی در این جمع فرهیخته از غمکده کابل برای بزرگداشت از آن بزرگ مردی که با نام حق شروع میکرد و پژواک عشق وطن بود صدا بلند کنم. میخوایم اعتراف کنم که نوشتن در مورد استاد از توان ما بسیار بالاست و تخصص و دانش و هم امکانات تحقیق برم در کابل بسیار محدود شده. امید است که کاستی ها را ببخشید. خوب است که تعریف استاد اندیشه ما را با چند مصرع شعر خودشان آغاز کنم که هر مصرعی که من حالا براتون خواندم سرخط یک فصل است که بر ما ماندن تا او فصل تکمیل بکنیم. اولش است تعریف خودشان است: مور می لور و دسپینغر پلار می زوی و د تورغر، زیم زوی د افغانستان د مور و پلار نیم زه. ما کل ما دی نمی جمع اولاد پدر و مادر خود نیستیم. ما باید مثل استاد، مثل زوی د افغانستان، زوی و لور د افغانستان باشیم و خواد بودیم. ای وطن از بین نمیره. عشق و آزادی و آزادگی را استاد چنین بیان کردن: من مقتدی خویشم، کس نیست امام من. بادار ندارم من، کس نیست غلام من. در این مصرع چقدر با فصاحت و سادگی به ما میگن که نه آزادگیتان از دست بدین و نه بادار کسادگی شوید. این چیز است که افغان ها میخواین. این اونمو گپ است که استاد گفته که باید هر چیزی که میشه مطابق با امیال افغان ها شود. افغان آزادمنش است. او نه غلام است نه امام. هر وقت که غلامی را حس کرد می جنگه و هر وقت که امامی کرد در مقابلش جنگ میشه. این ما شاهد بودیم. اما یک بیت دیگه استاده: امروز در این کابل با تار و پود خود حس میکنم و بیشتر به خاطر که یک زن هستم حس میکنم. شاید 60 سال پیش گفتن استاد: از آن دیار مرا میدهند، از آن دیار مرا یاد میدهند امروز که مردمانش اسیرند و مملکت آزاد. امروز مملکت آزاد است. ما اسیر شدیم. ما زنان افغان اسیر شدیم. ولی بر اساس او مصرع قبلی من نمیتونم در همینجا با تمام مشکلاتی که ممکن است واقع شود سکوت کنم، چون که من مقتدی خویشم، کس نیست امام من. بادار ندارم من،
کس نیست غلام. استاد عبدالرحمن پژواک دارای مفکوره وطنی استقلال، آزادگی و حقوق بشر بوده. بارها ما این سه موضوع را در تمام قوانین اساسی خود که 100 سال است که ما قانون اساسی داریم داخل کردیم و خارج کردن، داخل کردیم و خارج کردن. و ما میاییم به که چرا اتر شده. اونا این مفکوره را قبل از اشغال افغانستان توسط شوروی در خدمت تثبیت رهبریت افغانستان در سطح بین المللی تمثیل میکردن. افغانستان اولین کشور آزاد اسلامی جهان است. هیچ کشور در سال 1919 هیچ کشور اسلامی آزاد نبوده. استاد به حیث نماینده اعلای سیاسی افغانستان، به حیث یک دیپلمات بی‌نظیر که من خودم وقتی که در یونما بودم سالها من از تعریف‌های از اینا میشنیدم و تا به حال این تعریف دوام داره، به حیث نماینده افغانستان در کنفرانس کشورهای غیر منسلک که افغانستان با امور رهبری امو وقت رهبر این جنبش شد در وقت و در مجمع عمومی که افغانستان بعد از استاد دیگه هرگز ریاست مجمع عمومی را نگرفت، نوبتش هم که رسید نگرفت، برای که او دانش و او درایت که تمام کشورهای جهان رهبری بکنه شاید نداشتیم، ولی او وقت داشتیم، به خاطر که او وقت ما رهبری ملی و رهبران ملی داشتیم. ما از پول یک کشور دیگه خود نمی ساختیم. ما از باغبانی می آمدیم، خود می ساختیم، وطن خود نمایندگی می کردیم. و یا از هزاران گوشه دیگه دنیا. من بسیار خوشحال هستم که عمرزوی صاحب امروز در فرا هستند. اینجا به ما میگن که جامعه مدنی ندارین دیگه، کلگی رفت. ما عمرزوی در فرا داریم و هزاران زوی و لور در صدها گوشه این مملکت، به هزاران قریه مملکت داریم که نخواهد گذاشتی وطن از بین بره، هرگز نخواهد گذاشت. استاد در اون زمان که ما آزاد بودیم، جنگ شروع نشده بود، اشغال شروع نشده بود، ولی میخواستن آمادگی بگیرن. بعد از 1919 من فکر میکنم که همیشه کسانی بودن که نمیخواستن که ما باشیم. استاد در اون وقت به خاطر که به کل دنیا بگوین که ما که آزادی، ما یک موضوع را من اشتباه گفتم که ما آزاد شدیم. نه، ما آزاد بودیم، فقط یک بخش استقلال سیاسی ما که استقلال خارجی بود او را نداشتیم. وقتی این فرصت رسید به بسیار زودی استاد که چندین شاید 2-3-4 سال بعد از ایجاد ملل متحد نماینده افغانستان در اونجا شدن، که تاریخ ها بسیار مهم است، خصوصا برای جوانان مهم است که این یک افسانه نیست، یک چیز است که 3-4 سال بعد از ایجاد یک مؤسسه مثل ملل متحد واقع میشه که افغانستان در اون سطح نمایندگی میکنه و به دنیا میگه که ما برای ما این فرصت داده نشده بود که ما به سطح بین المللی قسم بدرخشید و درخشید و بسیار عالی درخشید. این ثبوت بود از وطنی بودن استاد. استاد وطنی است.
ملی نمیگم، برای که کلمه وطنی نمیفهم. من فکر میکنم که بسیار مقبولتری را باید بگویم. البته از دید من بعد از اشغال افغانستان توسط شوروی چه واقع شد؟ اونجا استاد با یک تجربه عجیب و غریب دیپلماتیک خود از تمام شناخت که داشت، از تمام امکانات که در دسترسشان بود استفاده کرد تا موضوع افغانستان تشریح بکنن و خصوصا یک نوع تیکه‌داری که سر افغانستان به وجود آمده بود. ببخشید کلمه مقبول استفاده نکردم، ولی یک دو تا همسایه ما آمده بودن، خود تیکه‌دار افغانستان ساخته بودن و نمی‌ماندن که این موضوع که یک اول قدرت دنیا آمده بود افغانستان اشغال کرده بود یک موضوع بین المللی باشه. که استاد بارها بس تشریح کردن و ما در کتاب همیشه ایره میخوانیم و این بسیار مهم است که فراموش نکنیم. همیشه میکارم میکنیم و ما باید اعتماد به نفس خود جوانا دوباره به دست بیاریم. جوان ما اعتماد به نفس خود از دست داده به خاطر که 50 سال است که میخوایم که سرکوبش کنیم و ما و شمایی که یک چند پیران به اصطلاح زیادتر کوه نکردیم باید که بانی از این مسئله شد. استاد در اون زمانی که یک مقایسه هم ضرور است برای امروز، در اون زمانی که قبل از سقوط اشغال استاد یا افغانستان توسط استاد اسناد مهم بین المللی امروزه که امروز حاکم دنیا هستن مثل منشور ملل متحد تعدیل میکرد، مثل کنونشن دوم حقوق بشر، کنونشن اقتصادی که تا آخرین کوشش مقدار کوشش کردن که مسئله حقوق بشر داخل از او شود و بالاخره موفق شدن. اونا در افغانستان داشته، اونا در رهبرا داشته. این رهبرا امروز که میبینیم با یک موقف سیاسی رسمی در دنیا نداریم. ما به اون جوانایی که با وصف یک مشکلات هنوزم در سفارت‌ها یا در خود ملل متحد از افغانستان دفاع میکنن دعایشان میکنم. یک تعداد دوستم ندارم، اونایی که امروز از افغانیت انکار و میگن که ما نماینده افغانستان هستیم. در اون وقت استاد منازعات بین المللی را ویتنام جنوبی بود وقت حاله او قسم منازعات چی میکردن؟ حل و فصل میکردن. شاید اگر امروز حیات میداشتن و امروز به معین موقف میبودن ممکن اسرائیل نمیتونست که اونا را بگوید که شما پرسونا نان گراتا هستین، نمیتونین در سرزمین بیاین. شاید منازعات دیگه را حل میکردن، اما ما به این حالت رسیدیم. این حالت میخوایم که دوستی موضوع را که چرا به اینجا رسیدیم بسیار کوتاه بگویم. بعد از قانون اساسی سال 63 و موفق شدن نهضت مشروطیت که میتونست که یک کتاب بسیار مثبت به اون شکل که استاد برای ما گفتن که باید شوه برمغان می آورد. 3 جریان در بین نخبه های افغانستان به وجود آمد. یک جریان چپی بود. او وقت قرن 20 است و شما از چپی و راستی صحبت میشونیدیم. جریان چپی در چهره حزب دموکراتیک خلق در دو شاخش و شعله جاوید
در پوانتون کابل که وقت ما تنها پوانتون کابل و ننگرهار را داشتیم شروع شد و یک جنبش دیگه که جنبش اسلامگرایی بود در مقابل از این جنبش در وقت از اخوان المسلمین زیاد الهام گرفته می شد. این دو جنبش با صفت دو جنبشی که از بیرون آب می خورده، هر دوشون از بیرون تمویل می شدن و از بیرون برشان کمک تخنیکی صورت می گرفت به وجود آمدن. ولی یک جنبش دیگه وجود داشت که هم مشروطه خواه بودن و هم دیگه بزرگوارایی که در اونجا از دایره ملی دفاع میکردن. اونا تمامیت ارضی، استقلال، حاکمیت ملی، اقتصاد ملی، از این چیزا گپ میزدن. بزرگوارای دیگه در اقتصاد یاد میرزابولی سید بودن. این سه جریان به وجود آمده بود. هنوز احزاب سیاسی متاسفانه توشیح نشده بود تا روشن شود همه چیز بر ملت که یکی از یگانه شاید انتقاد باشه که به سلطنت مواجه باشه. اینا به وجود آمده بودن. یک تعداد هم رفته بودن پاکستان که پس آن آمدن و رهبر شده. یک تعداد هم رفته بودن روسیه شوروی. خلاص این است که حزب دموکراتیک خلق قدرت گرفت و احزاب امی گروپ های اسلامگرا رفتن. یک تعدادشان البته ملی بودن، یک تعداد از بیرون بودن. اینا رفتن پاکستان و جای امین جریان سوم یا اول که استاد یکی از رهبرایشان است، این در پاکستان خالی ماند. باید بیاریم که ایران یک کم فرق داشت به خاطر که ایران تازه انقلاب اسلامی خود شروع کرده بود و هر روز قسم که استادم دمی خاطراتشان نوشته کردن بر ضد امریکا صحبت میکرد. خب این موضوع شروع شد، ولی سرکوب در پاکستان، سرکوب این گروپ ملی، گروپ وطنی از آغاز جزء پالیسی پاکستان شد و قسمی که در کتاب میخوانیم این منجر میشه یا به اخراج رهبرای ملی ما که وقتی که استاد شروع کردن به تماس گرفتن در پشاور با یک تعداد شخصیت هایی که مثل خودشان وطنی بودن و این کار که شروع کردن و شهرتشان یک بلند رفت، هر روز بلندتر میرفت. پاکستان ترسید و برخلاف پالیسیش بود اونا را پرسوندن انگلترا ساخت. اما کسای دیگه را از جمله مثلا جنرال صاحب عبدالحکیم خان کتوزی با صدها مرمی کشته شد در پاکستان، چرا که شروع کرده بودن که اردوی افغانستان دوباره جمع کنند. در وقت اردو از بین میرفت، روسیه در حال شکست بود و عبدالحکیم خان کتوزی از این شخصیت هایی بودن که کوشش یعنی باید که در این گروپ تدبیر که من این گروپ استاد خودشان تدبیر گفتن، استاد از گروپ تدبیر بودن، گروپ شمشیر، اون گروپ های دیگه بود که متاسفانه بعضشان جذب شدن توسط نیروهای خارج از افغانستان. و استاد مجروح خدا ببخشه که اینا کلشان قربانیان عزیزتن که وطنی بوده و نمیتونستن که غلام کسی باشن قسم که استاد. ولی این گپا کلش تشته و تمامی چیزا را یک چیز بسیار مهم در سخنان استاد، در مفکوره استادی است که اگر پیشنهاداتشان از همون شروع قسم که گفتن
و شما کلتان خواندین، تکرار من نمی کنم و دیگه دوستا ایجا گفتن اگر همونطور میشد افغانستان به این روز نمی رسید. هر دفعه این تطبیق نشده، این نظریه تطبیق نشده، تدبیر وطنی جایش نگرفته و ما شکست بیشتر خوردیم تا به این لحظه. چندین جایی رو نشته کردیم اما فکر میکنم که وقت زیاد نیست، از او خاطر نمیره. دو مسئله دیگه است. یکی موضوع اشتر لیوار فرمودن با تایید کامل و من بسیار موافق هستم امرای استاد لیوال. استاد پژواک در اولین کسی هستند فکر میکنم که پالیسی را برشان گفته شد که بسازن در مورد مسئله سرحد خط فرضی نامیمون دیورند و موضوع وطندارای او طرف خط ما شما. استاد دوجه خودشان میگن که خب نام پالیسی دایه پشتونستان شد، اما استاد نوشته میکنن که خودشان طرفدار الحاق بودن. مبارز ډیره بخښنه غواړم، زمونږ د غونډې وخت ډیر کم دی، که تاسې لږه مهرباني وکړئ دا خبرې ډیرې خوندورې دي، موږ غواړو چې ډیرې واورو خو دا د وخت زولۍ هم ډیره لنډه ده، نو تاسې به مهرباني ولرو. حتما. بخیالم بسیار گرم چه میگن درد دارم. خلاصه به این میکنم که استاد چند سفارش دارن برای افغانستان که امروز هم برحق است. سفارش اولی است که افغانستان باید مقدرات خود در دست بگیرد. دوم، سرنوشت خود بر اساس امیال حقیقی مردم تعیین بکنه. نخبگان و حکومت مردم به سوی عصر و زمان جدید ببرد. مردم نان خود از کار به دست بیارن و مردم کالای خود با کرامت ببر کنند و اقتدار که امکانات دارن باید ثروت مادی و معنوی خود در خدمت وطن قرار بدن. ما میخوایم بگوییم که اگر ما این 6 سفارش استاد تطبیق میکردیم در حالت که امروز است نمیرسیدیم. متاسفانه امروز مردم خصوصا زنان افغان مقدرات خود به دست ندارن، سرنوشت خود تعیین کرده نمیتونیم، نماینده نداریم، به عوض رفتن به طرف مدرنیته یک عقبگرد وحشتناک را ما شما متحمل شدیم. نصف نفوس ما گرسنه مونده، اما اصل دلیل گرسنگی را که عدم موجودیت مشروعیت ملی و بین‌المللی دولت ماست به نظر نگرفتن، بلکه میرن میگن که یک زردگان پیسه بتین که باز افغانا رو نان بتین مگه نمیمون. و همچنان کاری کردن که اردوی ما 3 بار از بین بره. نخبه های ما، کادرای ما، کسانی که اونا میتونن افغانستان بسازن برن و سرمایه های ما در خارج از افغانستان سرمایه گذاری میشه. ای وای وطن. تشکر. بسیار تشکر از شما خانم مبارز. البته وقت برنامه 20 دقیقه دیگه مانده و در اخیر برنامه 10 دقیقه را به پرسش خواهیم داد. کسانی که در رابطه با صحبت‌های صورت گرفته در رابطه با استاد پژواک پرسش‌هایی را دارن میشه مطرح کنند. 20 دقیقه دیگه برنامه مانده و من صحبت‌های خود طولانی نمی‌کنم به خاطر که وقت بسیار کم هست. در این قسمت برنامه از آقای پهنوال دکتر محمد داوود وفا از جمله پژوهشگران سرشناس زبان و ادبیات پشتو خواهش میکنیم که صحبت‌هایشان را داشته باشند. البته اگر صحبت‌هایشان را در 10 دقیقه داشته باشند بسیار خوشحال خواهیم شد و در اخیر برنامه 10 دقیقه به پرسش‌ها هست. کسانی که پرسش دارن میشه که نوشته بکنن و به جناب استاد حامد عبیدی بفرستن، اونا پرسش‌ها را مطرح خواهند کرد. ممنونتم. سلامونه او درناوی ټولو ته.
ډېر خوشاله یم چې نن ورځ په دغسې یو مجلس کې غړی یم چې هغه زموږ د وطن د لوی شخصیت استاد عبدالرحمن پژواک د فن، مبارزې او هلو ځلو درناوی کوي. زه د زوی د افغانستان د کتاب د چاپ له امله ټولو ته مبارکي ویم او په تیره د حاضر مجلس ګډونوالو ته هیله ده چې د دغه کتاب محتویات او فکر ځوان نسل وګوري، ویلولي او عبرت ترېنه واخلي. په دې توګه د استاد پژواک له کورنۍ نه هم منندوی یو په تیره د دوی دوه لمسي فرهاد پژواک نه چې په خپلو هلو ځلو باندې د نه یوازې د استاد پژواک نوم ژوندی ساتلی بلکې د افغانستان د ولس او خلکو د هغه تاریخي ارمانونو د تحقق لپاره مبارزه کوي چې هغه په حقیقت کې د ټول افغان ولس ارمان دی. د استاد پژواک شخصیت هر اړخیز او ګڼ اړخیز دی او موږ که د ده په شخصیت بحثونه کوو نو دا شاید په ډېر وخت کې خلاص نشي. زه به فقط په یو دوه درې موردو کې د استاد په ژوند او فکر باندې خبرې وکړم او هغه دا ده چې لومړی خو استاد یو ملي او رسالتمند شاعر، لیکوال، محقق او ژباړونکی و او د ادبیاتو له هغو ټولو برخو چې د ورسره مینه لرله له دې لارې خپل ملي فکر او خپل پیغامونه د افغانستان خلکو او ولس ته وړاندې کړي دي چې دا د ادبیاتو او فرهنګ په تاریخ کې هم یو ځانګړی ځای لري. همدارنګه استاد یو ملي مبارز او سیاسي شخصیت و او بل استاد د ملي مبارزې او سیاسي شخصیت د ساتنې او پاک نفسۍ په برخه کې چې څومره پر ځان باورمند او څه ډول د رهبرۍ ځانګړنې لرلې په دغو باندې به زه ډېرې لنډې خبرې وکړم. په شعر کې استاد پژواک هم په پښتو ژبه شاعري کړې ده، هم په دري ژبه کړې ده. د ده تاریخي منظومه کلمه داره روپۍ چې هغه د افغانستان په ادبیاتو کې یو ارزښتمن اثر دی چې نن هم موږ په هغې باندې ډېر بحثونه کولی شو، ډېرې خبرې کولی شو. دا تاریخي منظومه د افغانستان تاریخ، د افغانستان فرهنګ، د افغانستان ملي مبارزې زموږ ځوان نسل ته معرفي کوي او دا هم منظومه ده، هم درامه ده او هم ښکلی پښتو هنري نثر دی چې هیله ده چې یو وخت کې دا په تلویزیوني شکل باندې هم زموږ ټولنې او ځوان نسل ته وړاندې شي. له دې پرته د استاد نور آثار چې دي په شعر کې ګرچې د دوی پښتو شعرونه په دري مجموعو کې هم ځینې وخت ګډ راغلي دي، خو په دري ژبه هم د ده شعرونه او د ده آثار هغه هم یو ملي ارمان توقف شوي دي چې د ده د شعرونو په لوستلو هغه په هره ژبه دي د ده هغه ملي مبارزې او ارمانونه هر کله ترې څرګندېږي. گلهای اندیشه، چند شعر از پژواک، حدیث خون، میهن من، بانوی بلخ او گزیده اشعار استاد پژواک او نور، دا ټول یو ډول په داسې وطني مینه او خوم کې رنګ شوي دي چې د لوستونکي لپاره او هم د ځوان نسل لپاره ډېر پاخه، درانه او خواږه پیغامونه لري. استاد همدارنګه په نثر کې هم کتابونه لیکلي دي چې زیاتره د پښتونستان د داعیې په باب دي او مقالې لیکلي دي، رسالې لیکلي دي. همدارنګه استاد ژباړې کړي دي
په ژباړو کې هم زیاتره هغه انګلیسي منابعونه شوي دي چې هغه د افغانستان د تاریخ او د فرهنګ په ارتباط. همدارنګه استاد لنډې کیسې هم لیکلي دي چې هغه هم په خپله د ادبیاتو په برخه کې یو ارزښتمنه هڅه ګڼل کېږي. د استاد د شخصیت دویم اړخ هغه د ملي مبارزه او سیاست دی چې هغه هر کله د په ژوند له ځوانۍ نه بیا تر مړینې پورې څرګند دی او جوت دی. د ثور تر کودتا مخکې استاد پژواک په هر ډول سیاسي مواقفونو کې وو. د افغانستان له تاریخ نه هغه ډول دفاع کړې ده لکه څنګه چې د افغانستان د ولس او خلکو هیلې وي. د پښتونستان د مسالې په باب په ملګرو ملتو کې په نورو نړیوالو کنفرانسونو کې د استاد هڅې، مواقف، خبرې او د افغانستان نمایندګي دا په داسې یو حالت کې و چې نه یوازې د افغانانو لپاره بلکې د تمامې دنیا دپاره یوه د ویاړ وړ خبره وه او ځینې مغرض ګاونډیانې دومره وارخطا کړي وو چې هغوی هره شیبه د افغانستان د دغسې یو زوی د پوهې، د مبارزې، د متعنت او د هغه شخصیت نه په ډاره ویره کې وو چې په ځینو تاریخي مسایلو کې استاد پژواک لرلی. موږ وینو چې هغه وخت کې ځینو نورو خلکو هم مبارزې کړي دي، هغو ټولو ته په درناوي، خو په دې ټولو کې د استاد پژواک شخصیت ځکه ډېر جوت او څرګند دی چې استاد په خپلې اوچتې پوهې د سیاسي مبارزې ټول اخلاق هم همغسې ساتلي وو لکه څرنګه چې د دغسې یو مبارز لپاره پکار وو. نو استاد نن د ټولو په سر کې یادېږي او تر هغې چې افغانستان وي استاد پژواک به یادېږي او د ده د فکر او د ده د ارمانونو د ترسروي لپاره به ځوان نسل مبارزه کوي. د ثور تر کودتا وروسته هم کله چې استاد پژواک مهاجرت ته اړ شو، څو ځلې له هغې مینې له امله چې ده له وطن سره لرله، څه هم په سیاسي لحاظ باندې ده ته هغه خاورې، هغه وطن خوند نه ورکاوه چې دی په وړاندې مبارزه کړې وه او هغه خاوره چې اوس هم د یو بېګانهګانو په لاس کې وه، زموږ د وطن تاریخي خاوره وه، مګر استاد په خپل ځان پښې کېښودلې او د افغان ولس د مبارزې او ملاتړ دپاره څو ځلې پاکستان ته لاړ او هلته مبارزه وکړله، هلته خلک راټول کړل، مګر متاسفانه چې هماغسې چې توقع وه هغه ګاونډي هغسې څه وکړل چې د استاد پژواک ملي مفکورې ونه شوه زغملی او استاد اړ وود چې په بین المللي کنفرانسونو کې، په ملګرو ملتو کې، په نورو هیوادونو کې د افغانستان له موقف نه ملاتړ وکړي او د افغانستان موقف هغسې خلکو ته په ډاګه کړي چې څنګه دی. په پاکستان کې موجود سیاست او بیا هلته په پښتونخوا کې د افغانستان د ولس کډوالي او هلته بیا د مجاهدینو فعالیت، هغه استاد په داسې یو ملي محور باندې راټولول غوښتل چې روسانو په افغانستان تیری کړی دی، د دې تیري په وړاندې دویم ګام پاکستان دی او پاکستان عنوان کړی ده چې موږ د اسلامي ورورولۍ له مخې نه تاسو ته پناه درکړي. نو اسلامي ورورولي او د خپل وطن دفاع دا تاسې وکئ، دا مو حق دی، مګر افغان ولس پرېږدئ چې په خپل ملي شکل او ملي محور باندې مبارزه وکړي او مخکې لاړ شي. هماغه و چې هلته چې کومې دسایس وو او هغه چې بېلابېلې ډلې جوړې شوې وې او د مختلفو هدفونو دپاره ترې کار اخیستل کېده. استاد پژواک د دې 100% مخالف و او د دغسې فعالیتونو له امله دغه هیواد ونه شو زغملی او دی په ډېر ناوړه حالت کې له ټولو بین المللي او هغه موازینو نه چې هغه
دوی د مهاجرت په ارتباط له دنیا سره منلي دي ټول نه په سرغړاوي استاد پژواک اړوود چې داسې ځای ته کډوال شي چې هلته د افغانستان بوی او د افغانستان هغه حالات له نږدې نه دی ونه شي څارلی. له دې ټولو سره سره استاد قرار کېنناست او دا ټولې هڅې وکړلې او په دې لاره کې مبارزې وکړلې. متاسفانه چې شرایط دغسې وو چې د استاد مبارزو ته هغسې زمینه مساعده نه شوه چې هغسې چې دوی غوښتل. تاسې ویلې وخت کم دی په دې برخه کې ما سره ډېرې خبرې دي، خو زه به فقط په دغه وروستۍ برخه کې دا خبره وکړم چې استاد پژواک پرته له سیاسي شخصیت نه چې قدرمن دوستانو پرې خبرې وکړلې او پرته له ادبیاتو، فرهنګ، تاریخ، د دې نه پرته استاد په شخصي ژوندانه کې هم یو سپېڅلی او پاک نفسه انسان و، یو خودداره انسان و او هغه په دې توګه چې موږ دغه کتاب کې چې نن مخکتنه د زوی د افغانستان د دې په دري ورژن کې چې ما مخکې لوستی و هغه خبره مې په یاد ده چې د وخت حاکمانو پاچا صدر اعظم دته د خپل کور په څنګ کې د باغونو او د ځمکو ورکړه پیشنهادونه ورته کړي دي، مګر استاد پژواک دا نه دي منلي. ویاړ دی په دغسې یو تاریخي شخصیت، په دغسې یو مبارز چې په خپله د شخصي کور خاوند پکې نه و، مګر د تاریخي وطن دپاره د افغانستان د ولس دپاره خپل سر، خپل فکر، خپل ټول ژوند وقف کړی و. زه به یو لنډ مثال درته ووایم چې هغه په دې کتاب کې نشته. زه په 2004 کال کې په جلال آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال وم. د ننګرهار په خیوه کې یوه غونډه کېدله. زه د خیوې ولسوالۍ د یوه قومي مشر ملک محمد اکبر خان سره په یو ځای روان وم. کله چې د کونړ په لاره باندې د خیوې ولسوالۍ مربوط عبدالخیلو سیمې ته ورسېدو، دلته یو لوی باغ و. د هغه په وینا چې غالبا د 100 جریبو په شاوخوا کې به و او دا باغ هغه وخت کې نوی احداث شوی و د ننګرهار د کانال په برخه کې، خو دا د ننګرهار د کانال نه جدا و ځکه هغه پروژه د دې نه ډېره لرې وه او دا باغ نوی ثمر ته رسېدلی و. په 1441 کې غالبا چې کله په ملګرو ملتو کې د پاکستان او د افغانستان سیاسي مذاکرات کېدل د افغانستان د حق خود ارادت په رڼا کې، نو هلته چې د استاد پژواک کوم مواقف او په کومه متعنت او په کومه پوهه باندې دا مذاکرات د افغانستان د ولس لپاره پر مخ یوړل، نو نورو نړیوالو رسنیو هم دا لیکلي او دا سندونه شته دی چې ټولو هیوادونو په هغه اسامبله کې پاکستان ته مخ راواړو چې ملامته یې پردی حق مو اخیستی دی او دا باید ورکړي. په داسې حال کې چې هلته همدوی یو پښتون پیدا کړی و چې هغه هلته پورته شو او وویلې چې زه دغه دی، زه دلته یم، زه پښتون یم او زه نه غواړم چې د افغانستان سره یو ځای شم یا دې زه د پاکستان نه بیل شم. په هر حال دغه کیسې استاد پژواک هم په خپلو خاطراتو کې یو څه کړي دي او د استاد سره ډېرو نورو نږدې دوستانو هم کړي دي موږ ته او موږ د دې ټولو نه خبر یو. نو استاد چې کله د دغه بریالیو مذاکراتو نه راوګرځېده وطن ته، سردار محمد داود خان چې هغه وخت کې د صدارت غالبا وروستی کال و، د ننګرهار په خیوه کې پژواک صاحب ته د عبدالخیلو باغ یا بڼ دا ور وباغ ویل چې دا ستا، مګر استاد پژواک راپاڅېده او ویلې چې ما دا مبارزه د خپل وطن د تاریخي خاورې دپاره کړې ده، د خپل وطن او د ولس دپاره مې کړې ده او دغه ولس په ما حق لري او زه د دې په مقابل کې هیڅ ډول امتیاز نه اخلم. او بیرته یې دا باغ راواخیست، ویلې چې دا د پښتونستان په نوم شي. نو استاد پژواک په شخصیتي لحاظ باندې دومره یو پاک نفسه انسان او دغه ځانګړنې د ډېرو کمو
شخصیتونو او رهبرانو نصیب کیږي چې استاد پژواک لري. د پښتونستان په مسله کې هم د استاد پژواک لکه څنګه چې په دغه کتاب کې لنډه یادونه شوې ده، په دې کې د استاد پژواک دریځ دا و، ما ته څو ځلې چې د دوی سره پېښور کې ډېر نږدې کېناستل او خوشبختانه ما هم د هغوی سره یو څه وخت دفتر کې کار کوو، استاد حبیب الله رفیع او استاد مرحوم ولسمل صاحب دا ویلي و چې پژواک صاحب د افغانستان د سیاست په رڼا کې خپل کار کاوه، د پښتونستان د حق خود ارادیت په رڼا کې، خو د استاد پژواک دریځ دا و او څو ځلې شاهي کورنۍ ته دا مشورې ورکړې وې چې تاسې باید شف ونه کوئ او په میدان ودرېږئ، دا زموږ خاوره ده او دا موږ په هیڅ منطق و دلیل پرېښودلی نه شو، نو موږ ولې په داسې یو حالت کې ځان واقع کړو چې هغه حتی د پښتونخوا ولسونه هم همدغه ارمان لري. نو خو البته هغه وخت کې به د سلطنتي رژیم هم خپل مشکلات و افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې هغه وخت کې ټولو ته معلومه ده چې ډېر په یو ټیټ حالت کې و، نو دغسې مبارزې طبعا لوی زړه غواړي. هر څه دلیل چې و، خو استاد پژواک په شخصي مجالسو کې که هغه د ده په هغه سیاسي ژوندي وخت کې و چې د کودتا نه مخکې و او که بیا وروسته د دوستانو سره په خبرو کې و، د ده موقف دا و چې د افغانستان تاریخي خاوره دې بیرته په افغانستان پورې الحاق شي، او دا هغه څه و چې د استاد پژواک شخصیت، د ده فکر او د ده مبارزې د افغانستان په ولس او خلکو باندې نور هم ګرانه کړې ده او درنه کړې ده. زه به په وروستیو کې څو وړاندیزونه وکړم. اول خو ډېره ښه خبره ده چې د استاد پژواک بنسټ فعال شوی دی، کار کوي او هیله ده چې نور به هم ډېر کارونه وکړي، او د دوی د کورنۍ نه هم مننه چې په نشتو امکاناتو باندې د استاد پژواک نوم ژوندی ساتي. البته دا یوازې د دوی وظیفه نه ده، دا زموږ د ټولو وظیفه ده چې موږ به په دې لاره کې کار کوو او هر ډول قربانۍ ته چې ضرورت وي هغې ته باید چمتو. د استاد پژواک دغه اثار چې یو څه ما یاد کړه او ګڼې کتاب کې راغلي، په دغو کې پرته له تاریخي وقایعو د استاد پژواک خپلې مفکورې او خپلې داسې خبرې هم شته دی چې هغه زما خیال دی چې محققین که په دري ژبه یې که په پښتو ژبه یې چې دغه په تحلیلي ډول باندې داسې ارزیابي کړي چې د استاد دغه ټول اثار حتی شعرونه او په ځینو مواردو کې ژباړي دا هم د یو کلیکسون په شکل باندې داسې وڅېړي چې د استاد دغه تاریخي او ارماني او مبارز فکر د افغانستان ځوان نسل ته انتقال شي. بل وړاندیز مې دا دی چې په همدغه کتاب کې هم زوی د افغانستان کې او همدارنګه په نورو کتابونو کې چې موږ لوستي دي د استاد ځینې ډېرې لنډې ویناوې شته دی چې هغه په دې ارزي چې هغه د وجیزو په شکل او هغه د اصطلاحاتو او د محاورو غوندې هغه راټولې شي او په دې باندې کار وشي او ځوان نسل ته دا ورسیږي او دوی دا په کلیو کې، په جوماتونو کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په علمي او اکاډمیکو مرکزونو کې دا په یاد ولري، دا ولیکي، دې ته هر وخت وګوري، دا ولولي او د استاد پژواک ارمان پوره کړي. ما سره ډېرې خبرې نور هم دي، خو تاسې ووایئ چې د مجلس ځولۍ تنګه ده. زه یو ځل بیا له ټولو منندوی یم چې زما خبرې مو واورېدې او ویاړ دې وي په ټولو هغو چې دغسې یو مجلس یې راوباله او دغسې یو پروګرام یې جوړ کړ چې د استاد پژواک روح او د استاد پژواک ارمان پالي. ډېره مننه. ډېره مننه. خدای دې ژوندی لره استاده. تاسو نه مو په ادبیاتو پوهنځي کې د عبدالرحمن پژواک د شاهکارې منظومې کلمه دار روپۍ په اړه ډېر اورېدلي وو، هغه مو لوستې هم وه. دغه ارواښاد یو شعر دی، وایي دا وطن د کومې پیغلې تور اوربل دی چې باد نه وي لا محلي تار و مار شي، ګناهګار یم خو ګناه مې ازادي ده
څوک به دې خوږې ګناه نه توبهګار شي. نو که د پژواک په رابطه ټوله ورځ کتابونه خبرې وشي، دا کتاب خلاصېدونکی نه دی او دا کتاب راټولېدونکی هم نه دی. متاسفانه موږ ډېر وروسته خپلو لویو هستیو ته متوجه کیږو. هغه پژواک چې په خپل کور بې قدره و، نن په خپل کور د ویاړ ځای دی چې د فکر خاوندان یو وار بیا یادوي. د پروګرام ځولۍ هم ډېره تنګه او لنډه ده. موږ د پوښتنو دپاره هم 30 دقیقې وخت لرو ده او متاسفانه او خوشبختانه دواړه به ووایم چې زموږ پوهانو ډېرې ښایسته خبرې وکړې، نو پوښتنو ته ځای پاتې نه شو، هغوی به نه خفه کېږي. نو تاسف په دې کوم خوشبختانه داسې خوږې خبرې وشوې د مشرانو چې که نورې مو اوږدې شوې وای شاید موږ تاسو ټول ورته ناست وای. زه برنامه ویناوال زموږ خلاص شو. زه کاکا جان حمید عبیدي ته اوس بلنه ورکوم چې هغه د برنامې وروستۍ خبرې وکړي او نور به سره خوري. خانم ها آقایان سلام. با ابراز امتنان از حضور همه شما در برنامه امروز جا دارد تا از سخنرانان محترم خانم دکتر نیلاب مبارز، دکتر عبدالغفور ریوال، دکتر امین ترزی، پانوال دکتر داوود وفا و همچنان آقای فرهاد پژواک به خاطر صحبت‌های ارزندهشان ابراز امتنان نمود. میزبان گرد همایی امروز بنیاد پژواک بود و اما این همایش به کمک سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان دایر گردید. به همین جهت جا دارد تا سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در مجموع و به طور خاص از جناب سعید شینواری و خانم شگوفه دانش که گردانندگی بخش پشتو و دری برنامه را بر عهده داشتند و همچنان از رئیس این سازمان آقای استاد حامد عبیدی که مسئولیت امور اجرایی این گردهمایی را بر عهده داشتند ابراز امتنان نمود. طوری که آقای شینواری فرمودند از یک سو همایش امین اکنون هم حدود نیم ساعت بیشتر از حد پیش بینی شده وقت گرفته و از جانب دیگر هنوز پرسش از سوی حاضران مطرح نشده است. به همین جهت از بخش پرسش و پاسخ صرف نظر بنماییم. البته اگر دوستان حاضر و نیز هموطنان دیگر گفتنی های در رابطه با کتاب زوید افغانستان داشته باشند میتونن آنها را به صورت نوشتاری و یا به صورت کلیپ صدا و یا کلیپ ویدیویی برای ما بفرستند تا باعث ضمیمه همایش امروز آنها را منتشر بسازیم. به همین صورت اگر پرسش های موجود باشند با مجرد دریافت ما آنها را به سخنرانان راجع خواهیم ساخت و همراه با پاسخ باعث ضمیمه جریان همایش امروز منتشر خواهیم کرد. تا بار دیگر و دیدار دیگر و همایش دیگر ختم همایش امروز را اعلام می‌نمایم. روز و روزگار همه شما خوش و تا دیدار.